السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر شو؟ خدای جوړ یاست؟ وخت منده دا کوم درته چې ډایرکټ په سبجیکټ خبر کې سبجیکټ باندې چې څنګه د ریپروډکټیو هارمونز راخصي دي. په هغه کوم یو راخصي دي ال ایچ راخصي دي. ال ایچ ته چې شوي کېږي لیټولایزینګ هارمون وایي کېږي. سیده زو مختب ال ایچ is made by your pituitary glands, a small gland located underneath the brains. ستاسو پچوټري حدود له خوا څخه ال ایچ جوړې شوي او یو کوچني حدود چې د دماغ له لاندې موقعیت لري. نو دې څه وایي د دې جملې مطلب دا دی دا ال ایچ چې دی دا په دماغ کې پچوټري ګلند ورته وایي، په هغه کې جوړېږي کوچني سمال کوچني ایریاوې د دماغ لاندې په هغه کې جوړېږي. نو هغه ایریا ته چې وایي کېږي ګونوډو ټروپیک سیلز په نامه باندې وایي کېږي، یا ګونوډو ټروپیک سیلز په نامه باندې یادېږي. نو دا یو بل خبره په یاد وساته چې دا انټیریور ګلند خواته جوړېږي. د پچوټري ګلند کې نه، په انټیریور ګلند کې دننه کوچني داسې انډرنیرز په رقم ریښې دي، په هغو کې جوړېږي. زه په عکس کې در ښکاره کوم. زه مخته نو د ال ایچ plays an important role in sexual development and functioning. د جنسي پراختیا او فعالیت کې د ال ایچ مهم رول لوبوي. د دې جملې مطلب چې دی وایي چې ال ایچ دی هغه کوم چې موږ جنسي یعنی کوم زموږ سیکس هارمونز دي، یعنی کوم چې زموږ وخت دی د سیکس د هغه پراختیا ډېر مهم رول لري. او په فعالیت یعنی دی څنګه کار وکړي، باید ډېر کار وکړي، سم سي جوړ شي نشي، په زنانو کې سم سي جوړ شي نشي. نو دا د رول دی. ال ایچ چې دی دا په زنانو کې جلا فنکشن لري، په هومن چې ورته وایي، او پر نارینهو کې بیا دا جلا فنکشن کوي. نو زه اول وارې د زنانو د درښیم بیا د نارینهو د درښیم. په زنانو کې د دې رول ډېر دی. اول په دې زنانو مخته کړی زنانو درښیم. اوس زو ان هومن ال ایچ هیلپ کنټرول د menstrual cycles. په زنانو کې د میاشتانه مریضي دا ډېر کنټرولوي. او پر دې باندې یوه ویډیو راغلی ده چې په اخر کې وګورئ په یوټیوب کې، اوریون سایکل menstrual سایکل چې ته وګورئ بیا ډېر سر په خلاصېږي. اټس السو triggers the release of the an egg from the ovary. بل دی څه چم کې په زنانو کې ټریګرز هګۍ ریلیزېدو ته وایي، یعنې هګۍ چې کله ریلیږي تخم چې هلته په زنانو کې په عکس کې وینئ، دا تخم چې کله څنګه پرې کېږي راوځي، نو هغه کې دی ډېر رول لري. ټریګر کار کوي. ټریګر مطلب دا دی چې د دبوي د کوم څه چې موږ ته ماشه بولو د هغه کار کوي، یعنې ریلیزوي یې. دا هم په اوریون سایکل کې چې وګورئ ما ډېر کتلی چې هګۍ څنګه دی لکې ته د دغه څخه. this is known اوویولیشنز، یعنې دی وایي دا په اوویولیشن په نامه باندې یادېږي. په یو بل نامه باندې هم دا یادېږي، ال ایچ سارج په نامه باندې. دا چې ته وګورې ډېر هغه اوریون سایکل چې وګورې بیا په دې شي سر خلاصېږي. زه مخته ډیولپمنټ کې کارپس لیتیم باید څه کوي، د دې به هم په مخکې ته ګورې. نو دا کار دی کوي د زنانو کې. خلاصه دا دی چې دی په زنانو کې د هګۍ لکېدو، د میاشتانه مریضیو او نور داسې کارپس لیتیم ورته وایي، یو قسم هغه بیا مخ ته نور کار لري، یو ماس دی د هغو جوړېدو ډېر مهم رول لري. راځو اوس په زنانو کې د دې نارمل رینج چې دی، فیمیل کې د دې نارمل رینج چې دی. فیمیل کې په یاد وساته دا خپل فیز لري، وقفې لري، خپل وختونه لري. فولیکل فیز کې چې دی 1.0 بیا در 18 پورې دا نارمل رینج دی. لیوټل فیز کې چې دی هغه د 0.4 بیا در 20 پورې نارمل دی. یعنې میډ سایکل په نامه باندې یو فیز دی. په دا وخت کې هګۍ لکېږي، په دا وخت کې ال ایچ ډېر پورته شي. نو هغه د 0.0 تر 1.5 پورې نارمل دی. په نارمل حالات کې دا پورته کېږي. او بل دی پوسټ مینو فیزل په نامه باندې دی، هغه د 15 بیا در 2 پورې ملي لیټر یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی. دا فیز دی، دا په دا عکس کې به وینئ، په دا عکس کې بیا ښه معلومېږي. په دا فیزو کې دی پورته کښته کېږي. اوس په نارینهو کې دی څه کار کوي، په سړیانو کې څه کار کوي. In men, LH causes the testicle to make testosterone. دی څه وایي چې په نارینهو کې بیا دی دا رول کوي. ټیسټیکل یو قسم ریښې دي په خایو کې، نو هغه دې ته مجبوره کوي چې ټیسټیورون هارمون ریلیز کړي.
صحیح ده. نو دا کار بیا په نارینو کې کوي which is important for producing sperms. دا بیا څه کېږي په نارینو کې بیا د سپرم د ریلیز کېدلو یا د جوړېدلو کې یعنی کوم تخم چې د نارینو تخم دی په هغه جوړېدلو کې ډېر مهم رول لري. صحیح ده. په نارینو دا پښتو درته وایم بیا په ځو مخته. صحیح ده. په نارینو کې د ایلچ د ټیسټیورون د تولید سبب ګرځي او کوم چې د سپرم د تولید لپاره مهم رول لري. صحیح ده. دا د دې جملې مطلب دی. صحیح ده. او نارینه چې دی د ټیسټیورون بیا نور ځای کې هم ډېر کار کوي، په زموږ وخت زیاتېدلو په سټیمینا کې ډېر کار کوي. صحیح ده. نارملی ایلچ لیول ان مین ډو ناٹ چینج ویری مچ. دی څه وایي په نارینهو کې د دې لیول ډېر مختلف نه راځي، بس یو قسم دی، په یو اندازه باندې راځي. صحیح ده. او پورته کښته سو هغه خو ناجوړیان دي چې په دې ناجوړیان کې پورته کښته. صحیح ده. داسې فیز نه لري، وقفې نه لري، ولې هغه خو هګۍ جوړوي نه، خالي ټیسټیورون دغه کېږي، بس ډایرکټ راځي. صحیح ده. ان مین ایلچ لیول څوري د 1.7 بیا د 10 پورې انټرنیشنل یونټ پر لیټر په نارمل دی. صحیح ده. نو په زنانو کې د دې ناجوړي کېدای شي پولیسایټیک اووري ورته وایي کېږي، ټرینر سینډروم، جنټیک سینډروم ورته کېږي. دا به یو قسم جنټیک ډیسورډر دی. صحیح ده. په دې کې بیا د زنانو یو کت مسله دا چې فکر راشي اوس یې زنانو ته هم، خو په بعد کې بیا سر د خلاصوم. صحیح ده. دا په های کنډیشن کې دا دوه کېدای شي د زنانو ده. راځو اوس په لو کنډیشن کې چې کوم د زنانو د یعنې هومن کنډیشن هغه اول ور کېدای شي یور پیچوټري ګلینډ از نوټ ورکینګ کرنټلی، یعنی سره کوم چې دی پیچوټري ګلینډ چې دی هغه سم کار نه کوي، په دې وجه لو راتلی شي. یا ایټینګ ډیسورډر کېدای شي، خوراک د وجې ته مسله لري. یا مال نیوټریشنز کېدای شي، ستا د مال نیوټریشن یا خوراک مرک سم ته نه کوي، یا هغه کوم غذایي چې هغه ته سم نه خوړی شي. یا نو اوریج کېدای شي، یعنې هګۍ نه چې کېدل دغه د وجې څخه هم کم راځي. صحیح ده. په زنانو کې اوس راځو په نارینو کې ګوري چې دا په چش وجه پورته کېږي. مین یعنې های لیول چې دی، یور ټیسټیکل هیو been damaged due to chemotherapy, radiations, infection or alcohol abuse. دی وایي ستا کوم ټیسټیکل چې کوم په خایو کې ریښې چې دي هغه کېدای شي ډیمیج یې خراب وي، یا د کیموتراپي د وجې څه کېږي. کیموتراپي به یو کینسر کې یو تراپي ورکوي، کوم د کینسر علاج چې ورکوي د هغه د وجې، یا ریډیشن کېدای شي، یا یو انفیکشن، یا کېدای شي ته شراب څښې د هغه د وجې څخه دا زیات راځي. یا بل قسم ناجوړي ورته وایي یعنې کلینو فلټر سینډروم په نامه دی. دا به یو جنټیک ډیسورډر دی. صحیح ده. دغه ناجوړیانو کې دی کېدای شي پورته شي. ګورو چې لو لیول اول کېدای شي ډیسورډر آف دی سنټرل نروس سیسټم کېدای شي، یعنې کوم چې نروس سیسټم دی دماغ هغې کې کېدای شي، یا براین انجري کېدای شي، دماغ یو ناجوړي دماغ کې خوږ یو ځای ماتې په هغه کې دا لیول کښته ځي. یا هارمون ډیفیشنسي کېدای شي، هارمون چې کوم لیول چې دی د هغو کمښت د وجې څخه دا کمیږي. په دا لیول کې دی پورته او کښته کېږي سره د دې دا ګرد دا ایلچ چې دی. صحیح ده. اوس راځو چې دا ټیسټ څنګه کېږي او په څه طریقه باندې کېږي او د دې رزلټ په موږ څنګه ورته وایي. رزلټ چې دی هلته دی تا ته نارمل نه درشي، فیز دار فیز چې و تا ته معلومېږي د زنانو کم فیز راځي یا د نارینو کم فیز دی، هغه خو دلته ما در وښوي دی یو رینج درشي، هغه په مطابق به ته معلوموي چې دا فیز دی. راځو چې اوس ګوره د دې کلکشن به ته چیش کې راخي، په کم ټیوب کې راخي، او ځان ته به معلوموي چې څنګه کوي. د خپله د لیب ټیکنیشن وي ته به ځان څنګه معلوموي، بل ته به څنګه راشي. اول به په جل ټیوب کې سیرم پلازما هر شی چې در سره اوسي ده، سیرم پلازما او بل د دې درې مشینانو باندې کېږي. نورو باندې هم کېږي، ډېرو کېږي، خو ما چې کوم راخیستې دي منیوډاس دی، فاین کیر دی، آیکروما ده، په دې مشینانو کې کېږي. اوس منیوډاس زه درته راخلم. منیوډاس ډېر مشهوره دی، اوس هر یو کې د هغه پروسس دی، دا ویډیو کې ګوره. اول وارې به ته راخلې سیرم به راخلې یا پلازما 200 ملي لیټره به راخلې، او دا چې دی په منیوډاس کې چې هر ټیسټ کوي هغه د 14 ورځو پورې انکوبیشن یا سټنډرډ لري، د هغه بعد بیا خرابېږي، بیا به ورکوي. د دې 14 ورځې لري، او دا ټیسټ چې دی وخت اخلي 40 منټه وخت اخلي، نیمه ګنټه، یعنې په شل کم 1 ګنټه وخت اخلي دا. او دی چې دی په ماشین کې در ښکاره کوي، په نارمل لین چې دی در ښکاره کوي هغه د 0.7 بیا در 100 ملي لیټر یونټ پر ملي لیټر پورې در ښکاره کوي. دا د دې پروسس دی، کټ دی، حساب دی. او مې خپله چې ونه ګورئ د هغه څه د سر نه په خلاصېږي چې دا کوم ټیسټ په فارمسي هلته پرسکرپشن یې وګورئ، سټنډرډ یې وګورئ، S1 S2 هر یو چې دی، او کنټرول یې وګورئ چې دې کنټرول څنګه دی. صحیح ده. او نور کوم ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ، لایک کوئ، کوشش کوئ چې بل ته فایده رسوي.